جهاد خو بیخي سمتن در اسمان جهاد نوم خو اغستل مونږ او تاسو چې کوم دی کو فرق ولې که د جهاد نوم واغستو نو پلانې به زما مخالف شي یاره پلانې خو خاندان کې زموږ جهاد نه مني او هغه پلانې خو د جهاد مخالف دی او یاره پلار ته به څه جواب ورکوم یاره د پلار او د مور د اجازت نه بغیر خو جهاد کېږي نو سل کیسې د دین دپاره موږ راوباسو سل باندې د دین دپاره موږ راوباسو بابا مونځ فرض عین حکم دی څنګه چې د مور او پلار د حکم نه بغیر فرض دی او کېږي دغه شرط دی بابا د مور او پلار د حکم نه بغیر جهاد هم کېږي او فرض روژه د مور پلار د حکم نه بغیر کېږي فرض عین حکم دی حج د مور او پلار د حکم نه بغیر کېږي او د اجازت نه بغیر کېږي فرض عین حکم دی څنګه چې نور اعمال د الله نور حکمونه د مور او پلار د اجازت نه بغیر کېږي تبلیغ حکم چې د مور او پلار د اجازت نه بغیر کېږي او بغیر دی شي جهاد په سراسر جهاد زما او ستا د مور د اجازت نه بغیر 100% کېږي دا زمونږ او ستاسې د دین دپاره باندې یاره باندې دا د مور او پلار اجازت نشته جهاد نه کېږي چا ویل چې نه کېږي کوم مولا چې دا وایي هغه هم دروغ وایي د مور او پلار د حکم نه بغیر چې څنګه مونځ کېږي دغه شان جهاد کېږي او فرض عین حکم دی څوک یې نه کوي ګناهګار دی زما او ستا باني او هیلې دي جهاد اواز وکړم یاره کړی به راته واچولی شي یاره څوک به مې ولي بې خطا او بې ګناه او یاره د خلکو په نظر کې به چې کوم دی دهشتګرد او تېرلیست شمه خلکو په نظر کې به سپک شمه بابا جهاد حکم چې کوم دی دا د عظمت او طاقت والا دی قید و جهان مکې مکرمې نه لاړل او خپل کلی او اهل عیان یې پرېښول مدینه کې ورته الله حکم وکړو اکا نن پورې د خلکو په تا ظلمونه کړي دي نن پورې د خلکو په تا ستم کړی دی نن پورې د خلکو تا سره جبر کړی دی د خلکو ته د خپل کلي نه راویستې د مور او پلار کلی درنه پاتې کو مکې درنه پاتې که خانه کعبه یې درنه پاتې که طواف د کعبې درنه پاتې کو بس درته حکم دی جهاد وکړه توره راوباسه د نیام نه د کفارو خلاف وجنګېږه عقاید و جهان چې توره راویسته یو ټایم داسې و په عقاید و جهان به خلکو ستم او ظلم کوو ټایم داسې راغو چې نیمه دنیا د مسلمانانو په قبضه کې شوله وجه څه د جهاد برکت نن موږ او تاسې دوکه شوي یو او تاسې د خلکو سترګو کې رانجه چولي د دوکه کړي